سلامونه دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ د انسانانو په شان وایس په اے آی باندې څنګه جنریټ کوو. بالکل فری د ټیکسټ نه به مونږ وایس څنګه جوړو، بالکل د انسان په شان. که چیرې تاسو په AI د انسانانو شان आवाज جوړول غواړئ په اسانه طریقه، نو دا ویډیو پوره وګورئ چې دا قسم आवाजونه فری څنګه جوړیږي. دا आवाज هم په AI جوړ دی. راځي چې تاسو ته هم زده کړم. خو د میاسید پښتون یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو دا قسمه ریل وایسونه به مونږ څنګه جنریټ کوو په خپل موبایل کې. د ټیکسټ نه به دا جوړو څنګه، په کوم طریقه کار باندې به دا جوړیږي. نو دا ټوټل طریقه کار درته درخوایم، بالکل فری به تاسو دا قسمه وایسونه جوړوئ. نو دوستانو زه د خپل موبایل سکرین طرف ته، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو په چینل باندې نوي یئ نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په دې چینل به تاسو ته د یوټیوب اټومیشن USA چینل او د AI ریلیټډ هر قسمه ویډیوګانې ملاویږي. نو زه د ویډیو طرف ته. نو دوستانو د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې چیټ جی پی ټي ته لاړ شئ او په چیټ جی پی ټي کې به تاسو یو سکرپټ ولیکئ، یو سټوري به ولیکئ. څنګه چې تاسو په کم یو ټاپک باندې ویډیو جوړول غواړئ، نو که فرض که تاسو په خپل باندې سکرپټ تیارولی شئ نو دا به ډیر زیات بهتر وي. خو که تاسو په خپل باندې سکرپټ نشئ تیارولی نو سمپل تاسو به په چیټ جی پی ټي باندې سکرپټ تیار کړئ. ول دا که چېرې ستاسو سره خپل یو سکرپټ تیار وي، کوم چې الریډي تاسو په خپل باندې تیار کړی دی، نو هغه تاسو په چیټ جی پی ټي کې ایډ کولی شئ او په دې ځای کې تاسو په دې باندې ایموشنز ایډ کولی شئ. دوستانو سمپل تاسو ته چې په سکرین کم په نظر باندې راځي دغه شان تاسو خپل سکرپټ راواخلئ، کوم چې تاسو په خپل تیار کړی دی، په چیټ جی پی ټي کې پیسټ کړئ او سمپل دا ولیکئ چې ایډ په دې کې چې کوم ایموشنز دي هغه ایډ کړئ. لکه څنګه چې په عام روټین کې موږ د یو بل سره خبرې کوو، ټوکې ټقالې خندا کوو، نو دغه شان به بالکل ریل طریقې سره ستا په سکرپټ کې دا هر سیز ایډ شي. بیا چې کله ته د دې ټیکسټ نه وایس جوړې نو دا به بالکل د انسانانو په شان وي او دا به ریبوټک نه وي. نو په دې باندې بیا تاسو ته څه قسمه ایشوز نشي راتلی. نو اوس دوستانو په دې ځای کې چې زما سره کوم خپل سکرپټ دی هغه به زه راواخلم او زه د دې نه به زه اوس وایس جوړوم. اوس دوباره به مونږ لاړ شو په ګوګل کې به مونږ ولیکو ګوګل AI سټوډیو. دوستانو په ګوګل AI سټوډیو به مونږ سرچ کوو او چې کوم ګوګل AI سټوډیو دی په دې باندې به کلیک وکړو. اولنی چې تاسو ته کوم انټرفیس په نظر راځي نو په دې باندې به مونږ کلیک وکړو. نو دا به مونږ ریډایرکټ کی کروم ته او په کروم براوزر کې به مونږ د ګوګل AI سټوډیو اوپن کوو. دوستانو په دې ځای کې به مونږ ته دا قسمه انټرفیس شو شي. اوس دوستانو په دې ځای کې د ټولو نه اولنی او اهم سیټینګ دا دی، که فرض که تاسو کریکټر 2 یا 3 یا تاسو په کارټون باندې ویډیوز جوړوئ یا پودکاسټ یا نور څه څیزې خو چې په هغې کې 2 یا 3 کسان انوالو وي، نو په دې ځای کې به تاسو په ملټي سپیکر آډیو باندې کلیک وکړئ. ولې چې په دې ځای کې به تاسو ته په مختلف کریکټر کې 2-3 کسان خبرې کوي. خو که تاسو په سنګل سپیکر باندې آډیو جوړوئ، لکه یو کس آډیو جوړئ، نو د هغې دپاره به تاسو په سنګل سپیکر باندې کلیک وکړئ. نو څنګه چې زما ویډیو ده نو دا زه په سنګل سپیکر باندې جوړوم، نو زه په سنګل سپیکر آډیو باندې کلیک وکړم. اوس دوستانو په دې ځای کې لاندې چې کوم وایس تاسو ته په نظر راځي په دې باندې به مونږ کلیک وکړو او په دې ځای کې به مونږ ځان له یو ښکلی ساوند په دې ځای کې سلیکټ کوو. په دې ځای کې تاسو ته ډیمو درکوي چې کوم یو ساوند تاسو خوښیږي، که د زنانه په اواز کې تاسو ریکارډ کول غواړئ، که د نارینه په اواز کې ریکارډ کول غواړئ او په کومه ژبه کې تاسو ریکارډ کول غواړئ، نو په دې ځای کې تاسو ټیسټینګ کولی شئ چې کوم یو اواز تاسو خوښیږي نو هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. اوس دوستانو دې ځای کې چې په دې ځای کې زه مختلف قسمه اوازونه ګورم او فری ډیمو کوم چې کوم اواز زما خوښ شي نو زه به په هغه باندې کوم. دې ځای کې اولنی چې کوم وایس و هغه ما سلیکټ کو، دا زما خوښ شو. نو اوس سمپل دوستانو زما سره چې کوم خپل سکرپټ دی هغه به زه راواخلم او په ټیکسټ سټایل باندې په دې ځای باندې به پریس کړم او په دې ځای کې به زه خپل چې کوم زما سکرپټ دی هغه به په دې ځای کې زه کاپي کړم. دې دپاره به زه خپل موبایل کې نوټس ته لاړ شم. ولې چې دا سکرپټ ما په خپله تیار کړی دی د ډیمو دپاره. تاسو ته په نظر راځي چې دا بالکل یو شارټ سکرپټ ما تیار کړی دی ستاسو د پوهې دپاره او ما بالکل په خپله باندې لیکلی دی. نو هغه به زه راوړم او ټیکسټ باندې به زه کلیک وکړم او په دې ځای کې به زه خپل سکرپټ پیسټ کړم. څنګه چې تاسو ته په نظر راځي نو په دې ځای کې ما خپل سکرپټ چې کوم دی هغه پیسټ کړو. اوس دوستانو لاندې په رن کنټرول باندې به زه کلیک وکړم او د لږ شان لوډینګ نه بعد به زما چې کوم ټیکسټ دی نو هغه به وایس ته جنریټ شي. ته په نظر راځي چې لاندې کوم رن کنټرول دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. زیاتر ملګري داسې وي چې هغوی په دې ځای کې خپل سکرپټ پیسټ کړي خو هغوی ته بیا پته نه وي، طریقه ورته نه معلوم چې دا اوس په کوم ځای کې مونږ انټر کړو. نو تاسو به سمپل په رن کنټرول باندې کلیک وکړئ، نو په دې ځای کې به ستاسو د وایس جنریشن چې کوم دی هغه به سټارټ شي. که چیرې تاسو په AI د انسانانو شان आवाज جوړول غواړئ په اسانه طریقه، نو دا ویډیو پوره وګورئ چې دا قسم आवाजونه فری څنګه جوړیږي. دا आवाज هم په AI جوړ دی. راځي چې تاسو ته هم زده کړم. خو د میاسید پښتون یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.
سمپل دا و دوستانو زموږ سکرپټ چې په وایس کې جنریټ کړو دوستانو، او په دې ځای کې تاسو انلیمیټډ وایس جوړولی شئ په هر قسمه کرکټر کې. تاسو په دې ځای کې ایموشنز هم اډ کولی شئ او ساده سکرپټ هم تاسو اډ کولی شئ، او بالکل په سمپل په دې طریقې سره دا تاسو په وایس کې جنریټ کولی شئ. او بیا تاسو لاندې په 3 ډاټس باندې به کلیک وکئ او دا تاسو په خپلې میوزیک کې چې کوم دی نو اډ کولی شئ، یعنې مطلب خپل موبایل ته دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو کې ویډیو د باندې خلک یې دلی ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ویډیوګانو دپاره انتظار کوئ.